ماشي ویشته کنه یاره بل ورځ مچردانې ته یو ماشي راننوتی و کنه یاره مچردانې ته ماشي راننوتی دی یاره ما چې ته خو په مچردانې کوم ظالمه زه تا پرې نه ښودمه یاره داسې شی مې وکړو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستانو راځئ ضمیر خان ضمیر نه یو فني کیسه اورو. ضمیر خان ضمیر مچردانې ته ماشي ننوتی او ده سره د ماشي سره شجل وکړو. نو راځئ پوره ویډیو سره شیر کړئ، ویډیو پوره وګورئ، خپلو ملګرو سره شیر کړئ. زموږ چینل ته که پرون بي ځل راغلي وئ نو دا سره ضرور سبسکرایب کړئ. داسې قسم ویډیوګان تاسو ته په ټایم باندې میلاویږي او زموږ پیج سره ضرور لایک کړئ. نو راځو ویډیو طرف ته، ویډیو د باندې ګورو. ماشي ویشته کنه یاره بل ورځ مچردانې ته یو ماشي راننوتی و کنه یاره مچردانې ته ماشي راننوتی دی یاره ما چې ته خو په مچردانې کوم ظالمه زه تا پرې نه ښودمه یاره داسې شی مې وکړو. د مور زویه بس د شپې رسې تقریبا داسې یو نیمه بجې وه همداسې خوب هم نه راتلو، څه ګرمي هم وه یاره راګیر مې کړو یار. کله به مې په مچردانۍ کې یو سر لګوتلو بیا به تېښتې لار هم نه وه سم د اړه مې ورله وچه پوه شوې یاره بیا مې مړه په اخري کې پرېښو مې اوس د خدای پاک نه ویرېږم مړه اوس که وجنې خامخا ساه واله شعر یې خلک هغه مې پې تېر کړله لکه د سیلابونو کې چې سړی ګیر شي که نه او بیا د یو خو حالات دوی چې کوم شی مرګ درته ښکاري مړه غریب مریب نن سبا بس غریبانان هم الله دې پرې رحم وکړي او چې چېرته یې ګورې چې په جلسه کې غریب مخ کړي هلکه ته څه کې پار شي ځان له مزدوري کوه خري د مور بیا لور خو پوهې تو زما د بوټانو یوړل دي چې وتو په ګېټ باندې که نه هلته د ډیوټۍ په ځای کې وادورېده ما ته ووایي چې د مور زوی بوټان خو مې درنه ویوړل ما ویې ښه د جرابې په ځای بره په تاټ ویې مې دا پسې دوستانو دغه ویډیو ضمیر خان ضمیر تاسو سره مونږ شیر کړی. یو فني په خیال باندې یو فني کیسه وه. د مچردانې ته ماشي ننوتی دی، یو فني کیسه یې درته وکړه. نو دغه ویډیو تاسو سره هم شیر کړم، خوښه شوي مې او خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ او زموږ د پیج سره لایک کړئ. زموږ یوټیوب چینل که چا نه وي سبسکرایب کړی نو ضرور سبسکرایب کړئ. داسې قسم ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې میلاویږي. دې کې تاسو ته ریلیکشن ویډیو هم میلاویږي څنګه چې دا ویډیو وه او دې سره به تاسو ته ټیکنیکل ویډیو هم میلاویږي. ستاسو په موبایل کې څه پرابلم وي یا په فیسبوک ټیک ټاک وغیره چې هر څه کې ستاسو څه پرابلم وي موږ ته میسیج کولی شئ. تاسو له باقاعده د هغه میسیج موږ جواب هم درکړو، ویډیو پې هم تاسو لرو. نو داسې ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. موږ بیا راکړه اجازت پر روانه ویډیو کې میلاویږو. د الله په امان.